الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. پنځمه سپاره ده سورة النساء او څلور دېرشم نمبر آیت دی. مخکې آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل تاسو تمنا مکوئ هغه چې الله ورواله ورکړې پاغه سره باز تاسو نه په بازو باندې د سړو د پاره به حصے هغه چې دا سړی کوي او د زنانو د پاره به حصے هغه چې دا زنانې کوي. نو د الله نه د الله د مهرباني سوال کوي ځکه دا الله په هر شي باندې عالم دی. وس په دې آیت کې الله جل شانو فرمای الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وس خامخا کور کې سړیم وی خزم وی نو په دې کې حاکم سوکی مشر بسوکی دا زنانو مشري کنا دا سړی به مشر وی. نو قران دا هغه ذکر کړل چې الرجال قوامون على النساء بس سړی به حاکمان او نگرانان وي. یو خدا چې سړی او بل دا سړی په دې زنانو باندې خرج کوي ځکه نان نفقه دا په خاون باندې نو چې خرج په خاون کوي نو بیا وا مشریم دا خاون کوي. نو الرجال قوامون سړی دا به حاکمان وي دا به نگرانان وي على النساء فزنانو باندې بما فضل الله بعضهم په سبب د هغه علم او د هغه عقل چې الله بهتري ورکړي دا بعضهم بعض د دوی نه علی بعض په بعض باندې د سړي علم دا مضبوط وي عقل مضبوط وي په نسبت د زنانه باندې. نو نگران او حاکم او مشر دا بم چې دا سړی وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګی چې د کسرا بادشاہت دا زنانه ته حواله شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل هیڅ کله هغه قوم کامیابی دی نشي چې په هغه باندې زنانه د حاکم شو نگران شي مشر شي. نو دلته بیا پر حدیث کې لا یفلح قوم دا قوم دای نه کې ذکر کړي کو اگر کافرانو قوم وي او کنه مسلمانانو قوم وي بس چې د خزه په حاکم شو دا په مشر شو نو دا خلق به ترقی خوبونه ایدانی نه دا ترقی نشي کولی. نو حاکمان وسی او زمونږ د پاکستان دغه نه یادو دا خو جمهوریت دی بس عجیب غونډه کې نظام دی د قران نظام دار چې سړي به حاکمان وي. یو خو زمونږ د پاکستان نظام دی دغه نو دغه زنانم په کې مشران یو بس د خزو د سړو یو رائے یو طرف ته غټ شیخ الحدیث وي بل طرف ته یو چرسی بنګي د دوان رائے بس دغه کې دوان رائے برابر وي. دا څه نظام دی خو به هر حال بس حالات اضطراری دی راغلي پکې لکه خنزیر غوښه دا جایز نه حرام دی خو کوس مړکیږي او نه خوري نو د ځان حفاظت دلته باندې اوس دا فرض او لازم دی خامخا به خوري کو نه خوري ګناګاریږي. نو دا نظام داسې دی چې بس اضطراری تور باندې پکې بس مونږ راګرشیو. نور یو طرف ته غټ شیخ الحدیث او بل طرف ته یو چرسی بنګي دوانه بس وټ واچي او دوانه راي برابر شي. نو الرجال قوامون سړي دا حاکمان او نگرانان وي علی النساء په زنانو باندې بما فضل الله په سبب د هغه علم د هغه عقل چې الله بهتري ورکړي د بعضهم بعض د دین علی بعض په بعض باندې وبما انفقوا او په سبب د هغه چې دوی خرج کوي
من اموالهم د خپل مالونو نه مہر د سړی ورکوي نفقه دا ول سړی ورکوي د زنانه لا ځکه د زنانه خرج خوراک دا په خاوند باندې دی دا بول ورکوي او واده به مغه سړی کوي چې کم سے کم یعنی د ښځې حقوق ادا کولی شي د هغې د نان نفقې د هغې سکنا کور وغیره دا ول ورکولی شي دا د ښځې حق دی نو فالصالحات پس نیکان زنانه قانتات تابعداري زنانه د خاوندانو حافظات للغیب او حفاظت کوونکی پوشیشه خاوند یې نشته حج له تللی دی عمرې له تللی دی سعودي عرب ته تللی دی مزدورۍ له او دا په کور کې ناست ده نو دا به اوس د خپل ځان حفاظت کوي بما حفظ الله په سبب د حفاظت د الله اصل کې حفاظت د الله دی سړی هم هېڅ شی نه دی او ښځه هم هېڅ شی نه دی چې الله حفاظت نه کړي دا په خپله د ځان حفاظت نشي کولی نو چې دا حفاظت کوي نو دا والله اصل کې الله حفاظت کوي بما حفظ الله ای بسبب حفظ الله تعالی ایاهن ځکه الله د دې زنانو دا حفاظت کوي او واللاتی هغه زنانه تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د هغوی د نافرمانۍ نه یوه زنانه ده هو جایز کار ګورې ښه یو ناجایز کار یو ته ورته حکم کوي چې دا کار وکړه نو دی لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق د مخلوق تابعداري په کې نشته چې کله د رب نافرمانی کېږي نو په دې کې د مخلوق تابعداري نشته بس دا خبره به نه مني خو چې جایز کار وي او هغه ستا خبره نه مني نو د هغې لپاره قرآن درې طریقې ذکر کړي فعظوهن پس تاسو دې ته نصیحت وکړئ لاول دا دی چې نصیحت ورته وکړه په دې نصیحت باندې به دا صحیح شي اوس په نصیحت باندې صحیح نه شوه نو واهجروهن فی المضاجع پرېږدئ دوی لره په بسترو کې کمره به جدا کې نه بستره به جدا کې کټ دا به جدا کې کمرې نه به بهر نه وځي کمره به جدا کې دا نه خو که په دې باندې صحیح نه شوه نو بیا واضربوهن ووهئ دې لره خو ضربا غیر مجرح زخمونه به پکې نه پیدا کې چې لاس پې مات کړي خپه پې ماته کړي نه داسې وال نه بس داسې تعذیب ورله ورکړه خو زخم به پکې پیدا کې نه نو فإن اطعنکم پس که چېرته دوی تابعداري وکړه ستاسو نو فلا تبغوا علیهن سبیلا تاسو مه لټوئ په دې باندې سلا ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیا دی اوچت ذات کبیره لوی نو که ستا په زنانه باندې هغه اوس ستا زور پې سیوا دی او ستا په قابو کې ده او ستا د لاندې ده نو ګورې الله هم ګورې ستا د پاسه دی الله چې دی هغه ډېر زیات اوچت ذات دی که ته په دې زنانه باندې اوچتې او ستا د امر د لاندې ده نو تم د الله د امر د لاندې نو کان علیا دی اوچت ذات کبیره لوی او وان خفتم شقاق بینهما اوس که چېرته تاسو هېرېږئ د اختلاف په منځ د دواړو کې د ښځو د خاوند وس نه لګي نو داسې طریقه به وکړي چې یو به د خاوند د طرف نه به یو منصف او یو ثالث دا به مقرر شي او د ښځې د خاندان د طرف نه به یو منصف او یو ثالث چې دا مقرر شي نو که چېرته دا منصفان او دا حاکمان اراده لري چې د دواړو په منځ کې صلح وشي نو الله به د دې ښځو د خاوند په منځ کې موافقت راولي او یا دا چې دا ښځه او خاوند دا د اصلاح اراده لري نو الله به کې موافقت وکړي دا به راولي وإن خفتم که چېرته تاسو یریږئ شقاق بینهما دغه اختلاف په منځ د دواړو کې نو فبعثوا پس تاسو مقرر کړئ حکما یو درېمګړی یو ثالث من اهله د اهل د خاوند نه وحکما او یو بل ثالث من اهلها د دې ښځې د اهل نه ان یریدا که چېرته دا حاکمان صاحب د جلالین وایي که چېرته دا حاکمان او دا درېمګړي اصلاحا اراده لري د اصلاح کولو يوفق الله بينهما الله به موافقت راولي په منځ د ښځو د خاوند کې او یا بعض مفسرین وایي یریدا کې دا ضمیر د ښځو خاوند ته راځي دی کو دا ښځو خاوند د اصلاح اراده لري نو الله به موافقت راولي په منځ د دواړو کې ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیما دی پوها خبیرا خبردار الرجال قوامون سړی حاکمان دي او نگرانان دي په زنانو باندې بما فضل الله
په سبب د هغه علم او د هغه عقل چې الله بهتري ورکړې ده بعضهم بعض د دوی نه علی بعض په بعضو باندې وبما انفقوا او په سبب د هغه چې دوی خرج کوي من اموالهم د خپل مالونو نه فالصالحات پس نیکان زنانا قانتات تابدار زنانا حافظات حفاظت کون کی زنانا للغیب فششا بما حفظ الله فسبب د حفاظت د الله واللاتی او اغا زنانا تخافونا چی تاسو یریگی نشوزهن د دوی د نافرمانینا فعظوهن پس تاسو نصیحت وکي دوی ته وهجروهن او فریق دوی دوی لرا فی المزواجع په بسترو کې واضربوهن او تاسو وهي دی لرا فإن اطعنکم پس کچارتا دوی تاسو تابعداري وکړه فلا تبغوا پس تاسو ملټوي علیهن په دې زنانو باندې سبیل الله ان الله بشک الله تعالی چې کان علیا د اوچت ذات کبیر الوی وان خفتم کچارتا تاسو یریږئ شقاق بینهما د دوانو په منځ کې د اختلاف نه فبعثوا پس تاسو مقرر کئ حکما یو درمګړی یو ثالث من اهله د خاوند اهلنا وحکما او یو بل ثالث او یو بل درمګړی من اهلها د دې خزې د اهلنا ای یریدا کچرتا دا دوانه حکمین او دا دوانه درمګړي اراده لري اصلاحا د اصلاح کولو يوفق الله الله با موافقت راولي بینهما پمن د خزو د خاون کې ان الله بشک الله تعالی چې کان علیما دفها خبيرا خبردار الرجال سړي چې قوامون حکیمان دي نگرانان دي علی النساء پزنانو باندې بما فضل الله فسبب د اغا علم او د اغا عقل او د اغا قدرت چې الله بهتري ورکړي دا بعضهم بعض د دوینا لا بعضهم په بعضو باندې وبما انفقوا او په سبب د اغا چې دوی خرج کوي من اموالهم د خپل مالونو فالصالحات پس نیکان زنانا قانتات تابعدار زنانا حافظات حفاظت کون کی زنانا للغیب فششا بما حفظ الله فسبب د حفاظت د الله واللاتی او هغه زنانا تخافونا چې تاسو یریږئ نشوزهن داغوی د نافرمانی فعظوهن پس نصیحت وکړئ دوی ته وهجروهن افریق دی دوی لرا فی المزواج په بسترې کې واضربوهن او تاسو وهئ دوی لرا فإن اطعنکم پس کچرتا دوی ستاسو تابعداري وکړه ستاسو خبره هم منله فلا تبغوا پس تاسو ملټوئ علیهن په دوی باندې سبیل الله ان الله بشک الله تعالی چې کان علیا دی اوچت ذات کبیر الوی وان خفتم کچرتا تاسو یریږئ شقاق بینهما د دې دوانو په منځ کې د اختلاف نه فبعثوا پس تاسو مقرر کئ حکما یو درمګړی یو ثالث من اهله د دې خاوند اهلنا وحکما او یو بل ثالث من اهلها د دې خزې د اهلنا یریدا کچرتا د دوانه حکمین اراده لري اصلاحا د صلح کولو يوفق الله الله با موافقت راولي بینهما پمن د دوانو کې ان الله بشک الله تعالی چې کان علیما دفوا خبيرا خبردار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سمع السماء والارض باندې فور د عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي الله مونږ ته د نیک اعمال کولو توفیق راکړي الله خپل رضا خپل تعلق خپل محبت چې ډیر نصیب کړي موږ هر قسم شرعي حاجاتي د خپل خزانو غیبونه پوره کړي الله څومره بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي
څومره قرضداري دغه د قرضونو خپل خزانو غیبونه بندوبست وکړي الله څومره حاجتمند دي دا حاجتونه پوره کړي څومره مسافرونه دي الله دکې مونږ خپل کورونو ته راولي په خپل کلي علاقه کې ول حلال رزق به حساب والله چې دغه والله ورکړي الله مرګ وخت مونږ ټول مسلمانانو ته راوچې کلمه نصیب کړي لا اله الا الله